قرآن کریم کلنا کل زما استاسونا پا یو خاص انداز بانی یو مطالبہم کئی قرآن فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ستاسو سگمان دے تاسو اللہ دغ سے پیدا کریے عبث سے پیدا کریے تاسو بانے سے ذمہ داری نشتا ستاسو سے کار نشتا ستاسو سے ڈیوٹی نشتا ستاسو سے مقصد نشتا دی دنیا کے بس راغلی معشوم والے دے زوانی دا بوڑا والے دے دنیا کا روزگار دے چاپ دکانداری کی زندگی تیرکا چاپ زمینداری کی زندگی تیرکا چاپ نوکری کی زندگی تیرکا چاپ کھیل کود کی زندگی ختم کرا تا چاپ عیش شرد دنیا کی زندگی تیرکا چاپ کرسی اور پدغ حکومتی اداروں کی زندگی تیرکا آیا زما استاد زندگی صرف دغ مقصد دے افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا استاسو سگمان دے چتاسو اللہ دغ سے پیدا کریئی دغ سے بزندگی وی تیری گی وا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ او تاسو بمونگتا نرازئی کلچی مونگتا رازئی اللہ وی خام خواب ستاسو نا تپوس کی گی ستاسو نا بپوچ گچ کی گی چی تاسو دنیا تا اللہ سلا لے گلی وی مونگ باورت سو آئیو سلے را لے گلیو زوانان بوائی مونگے موبائل لے گلیو زوانان بوائی مونگے کرکٹ و فٹبال ولی بال لے گلیو ززنانا بوائی مون خود دنیا جارو لا کور بم سہر جارو کا مازیگر بم جارو کا او دارنگی گڑز بے مساتلی دی دنیا نور کارونم کول منگا خوب اپنی خبر پوئی نیو سب ورطوائیو جواب تیارول دی جناب افحسبتم انما خلقناکم عبسا اے اللہ دغسی پیدا کرے چھ سار نوالے تر ماسخوتن دکان کوا اللہ دغسی پیدا کرے شپیت کال نوکری کوا اللہ دغسی پیدا کرے ٹول زوانی ٹول زندگی زمینداری کوا تیل اللہ پیدا کرے دا کتاب اللہ صلی اللہ علیہ گلے دا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ گلے قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے دا دی دراتلو مقصد سرے چالے رالے گلے دے دا قیامت پر ازبا دا اللہ نبی دا اللہ پا دربار کی یولوی کیس و یولوی کمپلینٹ کی قرآن داغے بیان کرے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا ہائے ہائے دیتا زان تیارول دینو وقال الرسول یا ربی وائی بدا قیامت پر بانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاپ دربار کے بے وائی دا اللہ پا دربار کے بے لگی آئی سب وائی یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے زمان ربا زمان دے قوم دا قرآن پر خودے و دا دین جدا شو چاوی زمینداریم ازگار نیم چاوی دکانداریم ازگار نیم چاوی زما چه دینو دنو کرائی مسئلہ دا ازگار نیم چا دا نورو ضروریاتو چاوی پا ما دا حکومت ذمہ داری چاوی پا ما دا کور ذمہ داری چاوی پا ما دا مال و دا دولت ذمہ داری ازگار نیم سوکم دی مظلوم کتاب تا ازگار نو یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا پریخے دے پریخے مظلوم کتاب علماء ازگار ندی طلباء ازگار ندی عوام ازگار ندی جوان ازگار ندی نارینا ازگار ندی زنانا ازگار ندی ازگار دی تسوک دی
آیا دا به مونږه د اوزګار خېلو کتاب ګڼو؟ دا به داسې یو کتاب ګڼو قیمتي او اهم کار د پاره هر سړی ځان راوزګارئ که نه راوزګارئ؟ هر یو سړی وایي یاره ماته یو مسله را روانه ده د هغې دپاره وخت وړاندې وروسته کړو ځان ورته وزګار کړو وقت ولا ورکو. لیکن د الله کتاب ته زه اکثر دا خبره کوم هر ځای کې زمونږ دا صاحبان ملګري تبلیغي حضرات دا چې کله بیان وکړي نو د بیان نه بعد د دوی مطالبه وي که نه وي؟ بیان وکړي چا د بت په ورځ باندې ګشتي او به ماښامې بیاني چا بله ورځ باندې یا چېرته سیروزي ته ملګري راشي نو په آخر کې د هغه یو مطالبه وي مطالبه صحیح بیان وشو نو د بیان نه بعد وایي څوک څوک به 3 ورځې اولې د 4 میاشتو نه داسې رونیسي د کال نه داسې راځي څوک به 4 میاشتې ورکي چې هغه وځي څوک به چې دی نو چله ورکي چې هغه وځي څوک به چې دی نو هغه سیروزه 3 ورځې ورکي چې هغه وځي څوک به یوه شپه ورکي چې هغه وځي. موږ نه وخت غواړي که نه غواړي؟ څه دپاره غواړي چې بستره والي او وځي چېرته بل کلي ته لاړ شي او هلته تبلیغ وکړي. خو زه دا وایم چې چېرته دا مطالبه ونه شوله چې څوک به د الله کتاب له وخت ورکړي. دا یو مطالبه ده چې دا چرته هم نه کېږي. آیا د دې د الله د کتاب له وخت ورکول دا عبادت دی که نه دی؟ د الله کتاب له وخت ورکول دا دین دی که نه دی؟ د الله کتاب له وخت ورکول دا ثواب دی که نه دی؟ د الله کتاب له وخت ورکول دا د اسلام مین مسله ده او که نه ده؟ د الله کتاب له وخت ورکول دا زما او ستا ذمه داري ده او که نه ده؟ چرته دا مطالبه ونه شوله چې د الله کتاب له وخت څوک ورکي. که دا مطالبه کوي او چا د الله د کتاب نوم واغسته او یا د هغې د مطالبې نو بیا د هغې مطابق بیا ځان هم تیار ساتي چې دا کتاب الله چې چا راغستی دی هغه څوک دي. د هغې دپاره چې چغې وایي د هغې دپاره منتونه کوي د هغې دپاره دعوتونه کوي د هغې دپاره ختمونه او تفسیر او دا دی چې د الله کتاب له به وخت څوک ورکوي.